دا جمعات ته د الله پاک کور دی مونږ وو چې دی کې الله پاک چې نظر چا ایسو کې د آخرت د پاره چې نظریه جوړ شي کنه دې کې د سیمټوم ضرورت شته او دې کې د شګم ضرورت شته دې کې د کرشم ضرورت شته ان شاء الله جی الله پاک په چې کوم د آبادی مونږه ذریعہ وګرځیدو او ان شاء الله زما د دې پښتنو رونو نه د دې غیرتمندو نه زما ان شاء الله دا امید ده د خاور جوړ خاوري انسان اخر خاور بشه هر چا پاتې شي لتانا اخر خاور بشه. نو تاسو دغه چې کوم نو دا ډیر کامیاب ده ماته ډیر تاسو دغه راکو علي عباس تاسو علي عباس راولي هغه په دې سیس کې ډیر تکړه دی او ډیر قابل سړی دی بل خبرې هم خوان کوي مزیداری دی پارچا خې لګي او ډیر چې کوم الله والا کس لکه مطلب دا د الله درزا لپاره چې کوم دا کار وو کی نو د خوښېدو پوجا چې کوم موږ داسې چلو کو چې د الله درزا لپاره چې کوم دې مونږ راوسته وای چې زبر د الله درزا لپاره د جمعات له دا شی وکم زبې رونو بایگان ته دغه کوم او د الله درزا لپاره راغله دلته ما سره ولار دی او د دې جمعات ویډیو کوي نو چې چاله الله پاک چې کوم دې پسړه کې چولی نو دا جمعات تاسو ته اوس خایو نو د الله درزا لپاره چې کوم دې کې ځان له چې کوم دې سي جوړ جی ګرانو پښتنو تاسو زموږ د مشر چې کوم دې امیر صاحب خبر اتر واوري دي ان شاء الله په دې جمعات کې ایسا واخلې چې دا جمعات الله پاک زر ته زر جوړ کی چونکه دا چې کوم دې زیات سایت لري ماته وي چې یاره تاسو چې کوم دې لراشي بار د خو صفاتونه ډیر کړو خو زه صفات قابل نه مو هر څه چې کوي هغه لوی الله چې کوم دې مان اخلي او چې کوم پاکستان کې د پاکستان نه بهر دین د الله رضا لپاره خاص د الله رضا لپاره په دې ثواب کې چې کوم دې موږ سره ایسا والی هر چا پاتې شي لتانا. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم دا غنوم نه چې زمکو د اسمانونو بادشاہ دی پوره کائناتو مالک دی هم چې کله د خان د بنگلي خبره شي یقین پر رب ذوالجلال کوي چې د افتو کې چې کم دغه بنگله تیاري ځکه چې د 500 مزدورانو په ځای ورپسې په 100 مزدوران لګولي چې کله زمونږ د کورونو خبره شي نو په میاشتو په حساب سره هغه زمونږ کورونه چې کم د تیاري او چې کله بیا د جمعات خبره شي د الله د کور خبره شي او زمونږ د عبادت خانه خبره شي نو بیا کیسه روانه قدرمنو تاسو وګورئ چې دا دنیا چې کومه ده په دې کې څومره خلک چې کوم دي نو په ډمانو باندې په اجراګانو باندې څومره پیسې شیندي که دغه پیسې د جمعات ته ورکولې نو په یو ځای کې بم جمعات چې کوم دی دغه شانتې نه پاتې کېده الله پاک به چې کوم دغه جمعات آبادو دی خو چېرته هم چې کوم دی د ډمو له اجراګانو له چانده ونه کړه خو چې هر ځای نه د هر ځای نه خو دا پیسه به دی را پیدا کوي خو چې کله بیا د جمعات د چاندې خبره شي نو بیا هر یو سړی په یو اوري او په بل باندې وباسي څوک ورته هم توجه نه ورکوي قدرمنو دا محال چې کوم دی موجود یم په مرغوس کې بیا چې کوم دی کرم بابا بانډه ده ډېر مې زړه غواړي چې ډېرې خبرې کوم خبرې را سره ډېرې دي خو تمهید ډېر زیات اوږدول نه غواړم دلته کې موجود یم د یو جماعت د محله کې دننه او ډېر په نارو تنګو کې دی چې کوم د دې ځای خلک دي نو کرم بابا بانډه ده او د مسجد چې کوم دی د بای صاحب په نوم باندې دی بای صاحب به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې ډېر وخت نه ډېر بزرګ سړی اوس وفات شوی دی الله پاک ته هغه جهان ښایسته کړي چې ډېر یو بزرګ انسان و چې ډېر وخت چې کوم دی تبلیغ کار وکړو د هغه خورۍ چې کوم دی دا د ماما په نوم باندې دا جومات چې کوم دی ورکړی دی او افتتاح چې کوم دی شوې ده خو قدرمنو دا په 2018 25 فروری 2018 کې چې کوم دی هغه افتتاح شوې ده اوس تقریبا 3 کاله وشو چې اوسه پورې چې کوم دی دا جومات جوړ نه شو یو زمونږ یو دا شانتې ورورو د دوی د وینا مطابق انشاءالله هغوی سره به خبرې اترې هم کوو چې دا سریه تاسو ته ښکاري دا 2 ټنه سریه دې له راغلې ده چې هغه خپل نوم هم نه دی ښولی نه یې زه نوم شکول غواړم د الله رضا لپاره دا رنګ چې کوم دی زمونږ ځای ته زمونږ هغه مشر تاسو سره به خبرې اترې وکړي اوس به ورسره خبرې کوم چې هغه مونږ سره راغلې ما ته ویل چې دغه شانتې زمونږ په محله کې یو ډېر سایټ ته چې کوم دی جومات دی دغه شانتې یو جومات چې د روډ مین روډ ته مخامخ خلک به چاندو کې پیسې به ورته راغونډې شي خو دا جومات دی نو ډېر یو سایټ ته دی او تقریبا 3 کاله وشو په دې باندې لانټر مکمل ضرورت دی دې له چې کوم دی سریه په کار ده دې له سیمټ بوجۍ په کار دي نو دی راپسې راغلل یو تقریبا 3 ورځې مخکې قدرمنو مونږ پسې چې کوم دی زمونږ ذات یو مشر راغلی ما ته ویل چې دغه شانتې د چا په وینا باندې راغلی یم چې هغوی ویل چې علي عباس یوسفزۍ ته ووایه چې جومات ویډیو وکړي ما ورته مونږ خو هسې هم د الله رضا لپاره ګرځو دا خو بیا ډېره زیاته ښه خبره ده چې دا جومات دی او انشاءالله تعالی زه به خپل کوشش کوم نن
الحمدلله الله ته منظور شو چې زه دلته کې رالم زمونږ اواز دی اواز به اوچت کو او ان شاء الله تعالی امید مې دا غرب نه چې زموږ د اسمانونو بادشاہ دی هغه بوله ان شاء الله دې سره امداد به چې کوم دی کوي قدرمنو راشي د دې په سکرین باندې بتاست چې موږ د دې مشر هغه نمبر بم تاسو د ښکاری هغه به تاسو ته چې کوم دی شو کوم دی به تاسو ته وي په دې نمبر باندې تاسو الله رضا لپاره ډېر نه یو روپۍ امداد په جمعات کې وکړي چې زمونږ اخرت خشي دا روپۍ ور بې ځای نه زی دا پیسې چې کوم دی زمونږ په کار راځي خو چې چاته دا چې کوم دی معلومات وي څوک په دې باندې چې کوم دی پوهیږي د الله رضا لپاره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ دا د دې چې کوم دی مشر نمبر دی او دې سره تاسو رابطه وکړئ ان شاء الله تعالی په دې جمعات کې خپل حصہ واچوي الله پاک په چې کوم تاسو ډېر صدر کی دا دنیا خاصه پاتې ده کوم دا گاډي زموږ په کار ناراضي دا دولت زموږ په کار ناراضي او دوه پټو لب مونږ زو هر څه پاتې دي ډېر زیاته مهرباني جی ډېر زیاته مننه چې مختصر ټیم مراکو د دې جمعات په حواله سره چې کوم د تاسو راغلي وي دلته کې تاسو ته څه ستونزې دي څه مشکلات دي السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم دا جمعات ته د الله پاک کور دی مونږ او چې دی کې الله پاک چې کوم نظر چا ایسو کې د آخرت د پاره چې کوم نظریه جوړ شي کنه دې کې د سیمټوم ضرورت شته او دې کې د شګم ضرورت شته دې کې د کرشم ضرورت شته اوس موجوده وخت کې چې کوم نه مونږ څنګه دوټه نظریه پرته ده دي او جمعات ته د الله کور دی چې څو دی چې کوم نه الله پاک لنټر په واچو نو دې الله پاک په اعمال باندې چې کوم نه آباد کی او کار پکې ډیر دی خو چې د کم رونو بایګانو چې کوم نه سوس کی څه د وسه کیږي غلس روپۍ ولې نه دی ولې نه یو مکبانه چې کوم نه یو باچا خزوا یا سړیو باچاو وی چیرې ز چې کوم نه ز جمعات جوړوم د الله کور جوړوم او دې له بچ کوم نه خصو خواله ناراضي فلار باندې چې کوم نه مزدوران تللو د کوازی په سوري کې چې کوم نه یو دړ راوغسته لار کې پرتا وای کې خدا پاغه چې کوم نه خوب لیدو جمعات دې جوړ کو خوب لیدو په جنت کې چې کوم نه الله پاک محل غیلم ورکو او عدل محل هغه اعلان کوي دا جمعات لړوي دی وښنه او اراده خپل حصہ پکې کوي چا چې سواس کېدو کده دړې واسه کېده کده سلورونو واسه کېده چا د زرو واسه کېده چا د لاک واسه کېده نو الله پاک ته ټول چې کوم نه یو برابر دي دا د الله کور دی چې په خشان الله جوړ کې بیا الله پاک چې کوم نه په اعمال باندې آباد کی ان شاء الله جی الله پاک په چې کوم دی آبادی مونږه ذریعہ وګرځیدو او ان شاء الله زما د دې پښتنو رونو نه د دې غیرتمندو نه زما ان شاء الله دا امید ده ځکه چې ما کلم دا مایک دا کمزور مایک چې دا ډیر خلک وته کمزور وي دا کمزور مایک چې کوم د نن څه په کم ځای کې ودرولم د الله په کور کې ودرولم دا کمزور مایک چې ما کلم راغسته دي او نو الحمدلله د ډیر رونو چې کوم د ژوندۍ الله پاک بدل کړی د ګنې زره چا د خپل خورم نیم یقینو کوي زه اسوم نه په چې کوي اغلو الله کوي صرف زی ذریعہ ګرځم او ټول رونو ته څو مشکلات بالکل ماته ویل شي زه د هر چا چې کوم د خپل خورم هر چا د پاره تابعدار یم دا راته وایي چې ان شاء الله کوي به الله پاک په دې کې اوس تاسو ته مین ضرورت د څه د ضرورتونو ټول دي تاسو ته مین ضرورت د څه چې اوس دلته سوشي مین ضرورت مونږ ته صرف د دې د لنټر دی بیا دې چې کوم نن او د سونو د چاردامونو ک یو باتروم جوړ شي کنه چې بس ملګری چې کوم نن راضي او خپل موزه داس چې کوم نن شروع شي چې په دې کې اعمال شروع شي ځکه چې الله کور دی دغه څه فروت دی نو دا به مناسبه ده ان شاء الله جی ان شاء الله الله پاک به چې کوم دی کوي زمونږ ډیر پښتانه رونه به ان شاء الله تاسو سره ودرېږي د دې چې څومره وخت شو چې دا دغه شانته پروت دی تقریبا 3 کال وشو جی 3 کال وشو چې دغه او چې دغه څه پروت اصل کې تاسو یو خبره کوم چې یو خان نوابو یا مهیر حضراتو د چې دا غټ کورونه غټ بنگلې جوړي نو دا دومره وخت پراتی نه جی نه هغه خو بس سکندونو کې وای چې نن کېږي سبات نه پری او جی بالکل او چې کله د جمعات کاری نو بیا نو د جمعات کاری نو بس الله پاک چې لړک واچي کنه انو کې دې شي الله پاک چې کوم نن چې لړک واچي او هغه وای چې بس یاره مطلب دا زما طرف نه داشه شي اچھا بجی بالکل دا خو ثواب خبره ده او ان شاء الله هر یو ور بدی کې چې کم دی به مطلب به مقصد به چې کم دی اس اخلي چې چا د وسه سوم کیږي قدرمن چې چا ډیر وسنی او نو کوم مهیر حضرات تی پښتانه خلک تی رونه دی مون سره کړی دا او ان شاء الله د دې نمبر به تاسو په سکرین مخکاري زه به تاسو اوس وامو نو دای سره رابطه کوي او تاسو واسه چې سوم کیږي مسافرونه دي چې سو واسه کیږي او چې کوم پاکستان کې دی پاکستان نه بهر دي نو د الله رضا لپاره خاص د الله رضا لپاره په دې ثواب کې چې کوم د مون سره ایسوالي اخیری خبره کوم چې بیا پر پروګرام اختتام کوم او دا راته وایي چې دا جمعه ډیر زیات سایت ته دی په دغه وجه باندې چې کوم دی دا ماته مين مسله ښکاری چې دغه او چې دا ډډې ته چاته پته نشته جی کنه لکه د دې وجه چې کوم ډډې ته چاته دا پته نشته چې دا جمعه کم ځای جوړ شوی دی کم ځای دی کنه نمبر ځان سره نوٹ کړئ
031783072627 031783072627 فضل زاهد ولد شیر افضل شیر افضل فضل زاهد ولد شیر افضل چې کوم دی مرغوس کرم بابا بانډه دا د دې چې کوم دی نوم دی او دا د دې نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو سره رابطه وکړئ او ان شاء الله تعالی د سره د خپل وس مطابق یو روپۍ امداد وکړي الله پاک پتا سره امداد وکړي تر دې پورم د تاسو قربا علي عباس یوسف زه ان شاء الله په نوی پروګرام په نیکست پروګرام کې به ان شاء الله حاضرېږم که ژوند وفا وکړه او که مرګ د طرفه خیر والسلام خوشاله خاد آباد اوسئ والسلام